بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه ویډیو کې موږ او تاسو زده کړو چې څرنګه کولی شو په خپل یو اس بي یا میموري کارډ او یا پین ډرایو څخه ډیلیټ شوي فایلونه، ډاکومنټس، ویډیوګانې او نور شیان بیرته ریکور یا بیرته لاسته راوړو. د دې لپاره مختلف سافټویرونه او مختلفې اپلیکیشن استعمالیږي چې هغو کې اکثره یې پیډ وي، یعنې د استعمال لپاره یې باید ځان هغه سافټویر والا سره رجسټر کړي او پیسې هره میاشت کې ورکړي. خو نن چې موږ کوم سافټویر استعمالوو دغه سافټویر بالکل فری ده، بالکل په وړیا ډول ده او کولی شي تر 50 تر 32 یا 32 جی بي پورې کومه حافظه یا 32 جی بي پورې یو اس بي ده ریکور کړي. نو څه کوو؟ راځو او دغه یو اس بي راوالو، یو اس بي به راوالو، هغه به په خپل کمپیوټر کې د کمپیوټر په یو اس بي پورټ کې پلګ ان کړو او له هغې نه وروسته به د ریکووا په نوم دغه سافټویر ده چې تاسو کولی شئ له ګوګل څخه د ریکووا ډاونلوډ په ولیکئ او له هغه ځایه ډاونلوډ کړئ. له هغې نه وروسته دغه ریکووا په نوم باندې اپلیکیشن زه رن کومه. دا لږ وخت اخلي. له دې نه وروسته په نیکسټ باندې کلیک کوم. له دې نه وروسته دغه ډایلاګ باکس راخلاصیږي. په دې کې تاسو کولی شئ آل فایلز مطلب ټول فایلونه ریکور کړئ، بیرته لاسته راوړئ. پکچرې صرف تصویران، میوزیک صرف آډیو لاسته راوړئ، ډاکومنټس، ویډیوز کمپریسډ او یا صرف ایمیلونه. نو زه له دې ځای څخه زما ویډیو ګانې په کار دي کومې چې ما ډیلیټ کړي، نو زه ویډیو سلیکټ کوم، بیا نیکسټ وهم. له نیکسټ نه وروسته بل ډایلاګ باکس خلاصیږي. په دې کې تاسو ته وایي چې فایل لوکیشن، تاسو کم یو فایل یا کم پارټیشن د خپل هارډ ډیسک یا د خپل یو اس بي هغه ریکور کول غواړئ. نو زه له دې ځای څخه ډي یا زما یو اس بي په ډي ډرایو کې ده، نو ډي سلیکټ کوم. له هغه نه وروسته اوکې او بیا په نیکسټ باندې کلیک کوم. له هغه نه وروسته په انیبل ډیپ سکین باندې باید کلیک وشي، ځکه که چېرته په انیبل ډیپ سکین باندې کلیک ونه شي نو دا په سرسري ډول باندې د لنډ وخت لپاره لنډ وخت مخکې چې کوم فایلونه ډیلیټ شوي هغه ریکور کوي او نور کوم چې ډېر پخوا ډیلیټ شوي هغه نه ریکور کوي. نو ډیپ سکین باندې کلیک کوم. له هغه نه وروسته سټارټ باندې شروع کیږي. نو دا شروع وشوه او دا سکیننګ روان ده. تقریبا دا 3 سټیپونه لري او تقریبا دا ډیر وخت اخلي. انتظار کوو. که چیرته دا په مکمل ډول باندې پرېښودل شي نو تقریبا دا د یو اس بي څه فایلونه چې ډیلیټ شوي دي هغه تقریبا ټول دا ریکوري کوي. خو موږ غواړو چې د ویډیو د اوږدېدو د مخنیوي لپاره موږ دا په همدې ځای باندې سټاپ کوو. نو کینسل باندې کلیک کوم او له هغه نه وروسته تاسو کتلی شئ دا هغه فایلونه دي چې ما په لنډ وخت کې ډیلیټ کړي دي. نو له دې څخه تاسو کتلی شئ دا کومه شنه نښه چې ده، دا شنه نښه د دې مطلب دا چې دغه فایل ورسره لیکلي سټیټ کې لیکلي ایکسلنټ، او کوم چې سره دي نو هغه ان ریکوریبل. په دې کې ځینې بیا پورې چې هغه مطلب ریکوري کېږي خو چانس یې ډېر کم وي. نو دا فایلونه دي. له دې څخه زه دا فایلونه 2 فایلونه سلیکټ کوم او له هغه نه وروسته په ریکور باندې کلیک کوم. له هغه نه وروسته ما ته وایي چې ته کوم ځای کې غواړې دغه ستا فایلونه ریکور شي. نو زه ورته وایم چې ما ته دا فایلونه په ډاونلوډ کې ریکور کړه. نو تاسو کتلی شئ زما فایلونه ریکور شو. زه اوس ځم خپل براوزر، خپل مای کمپیوټر ته، له هغه ځای نه ډاونلوډ ته ځم. تاسو کتلی شئ
په ډاونلوډ کې دغه فایلونه ریکور شوي دي، دا 2 فایلونه. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. انشاءالله که ژوند باقي و په راتلونکي ویډیو کې به له یوه نوي ټریک او ټریپ سره حاضرېږو. خدای په امان.